د ماښام وخت و. یوه جینۍ چې د 18 کاله وه د بنګلې دروازه خواته راځي او هغه ټکوي. دروازه کولاویږي. هغه ویني چې دننه تیاره ده. هغه غږ کوي. څوک شته؟ ما اورېدلي چې دلته د کار کولو لپاره جینۍ پکار ده، نو ځکه زه دلته د کار لپاره راغلم. ناڅاپه دروازه بندېږي. کولاوی کړئ، زه بار وځم. دروازه کولاو کړئ. څوک زما مرسته وکړئ. څوک شته؟ په شپه کې هم د هغې غږ بار نه راوتلو. چغو وهلو سره هم ستړې شوه، خو چا د هغې غږ وانه اورېده. هغه یو غاړې ته کښېني. په دې کې ویني چې یوه ښځه را روانه ده او دې ته ګوري. جینۍ ودرېږي او ښځې ته وایي: ښه وشو چې ته راغلې. په دې توره بنګله کې خو زه یارېدلې وم. څوک یې ته؟ د دې کلي کې اوسېږم. اورېدلې مې وو چې په بنګله کې د کار کولو لپاره جینۍ پکار ده. د دې له وجې زه دلته راغلم. ته دلته راغلې چې دا خبره خو دې چاته نه ده کړې؟ اوسه پورې خو مې نه ده کړې. که کار راته میلاو شو نو کور کې به یې ټولو ته ووایم. ښه دې کړي چې چاته دې نه دي ویلي. راځه ما پسې. هغه ښځه هغه جینۍ د یوې غار خواته راولي. دا ته ما چېرته بوځې؟ یارېږه مه. ته کار غواړې که نه؟ دا راځه ما پسې. هغه ښځه هغې غار ته ځي او د هغې شاته هغه جینۍ هم غار کې اور هم هلته لګېدلی وي او هر ځای کې وینې پرتې وي. جینۍ ډېره یریږي او هلته د غوښو بوی هم را روان وي. دا بوی د څه شي؟ ته راځه، ته به ټوله پوه شې. لږ تلو سره هلته جینۍ غوښه او لاسونه هم ویني. په دې سره جینۍ په ژړا کېږي. دا ټول څه دي؟ نه، دلته کار زه نه کوم. څنګه یې؟ جینۍ شاته ګوري. هغه نورې دوه ښځې ویني چې هغه یې نیسي. دلته خو ته راغلی یې، خو د دې ځای د تللو صرف یو لار ده، مرګ. او هغه د هغې په خېټه کې چاقو وهي. څو میاشتو نه د کلي جینکۍ ورکېدې. چاته هېڅ پته نه وه چې اخر دا ټولې جینکۍ چېرته ځي. څومره چې جینکۍ ورکې شوې د هغوی عمر 18 کاله و. چې په ځناورو شک وشي نو به هغوی هډوکي به هم نه او نه به د ځناورانو چاق و. په هغه کلي کې الجابیت ښځه خپل خاوند سره اوسېده. د هغې خاوند یو ښه سړی و او هغه پوځیانو کې مشر و. په دې وخت کې د هغوی بل ملک سره جنګ و. د هغې ښځه به یوازې اوسېدله او خلکو سره به یې مرسته کوله. او د خلکو ډېره مرسته به یې کوله او خیال به یې ورله ساتو. داسې یوه شپه یوه بله جینۍ د کلي خواته راځي او د بنګلې خواته ورځي او دروازه ټکوي. دروازه کولاویږي. څوک شته؟ ما اورېدلي دي چې دلته د کار لپاره جینۍ پکار ده. دلته تا ته ښه راغلاست. راځه چې زه تا د کار لپاره یو څه بخواته. هغه هغې سره غار خواته راځي. دا ته ما چېرته بوځې؟ یارېږه مه. ستا کار په کار دی. راځه ما پسې. هغوی هغه غار ته ځي. لږ تلو سره هغه جینۍ ته غوښه ښکاره کېږي. هغه جینۍ چغې وهي. ټول څه دي؟ زه دلته کار نه کوم. زه ځم. اوس به چېرته ځې؟ نو هغه جینۍ هغه دواړو ښځو ته دیکا ورکوي.
هغه په وینو کې رالاړه کېږي. جینۍ د غار نه بار تښتي. هغه دروازه کولاوي. ناڅاپه د شا نه یو چاقو راځي او د هغې په لاس کېږي. بیا هم هغه دروازه کولاوي او بار راوتلو سره دروازه بندوي، خو د هغې ګوتې په دروازه کې نښلېږي. هغه د خپلو ګوتو خلاصولو لپاره دروازه کولاوله، خو هغه به ښځه مړه کوله. نو د دې د لاسه هغه د خپل لاس نه چاقو راوباسي او خپلې ګوتې کټ کوي او د هغه ځای نه تښتي. او کلي کې ټولو خلکو ته خبره کوي. کلي والا کلي مشر ته دا خبره کوي. د مشر نوکران چې هغه کور ته دننه کېږي، نو هلته ورته د جینکو لاسونه د وینې ډک بالټي ویني. ځینې جینکۍ په خپل جیل کې مړې وي او د دې نه بعد هغه 3 واړه ښځې ګیروي. او بیا پته لګي چې هغوی د الجابیت نوکرانې دي. د الجابیت په ویلو سره یې دا کار کړی او نوره پته لګولو سره چې الزابیت ځوانې جینکۍ ته به په دروغه ویلې او بنګلې ته به یې راوستلې او د هغوی په وینو باندې به یې لامبل او بیا به یې ټوله وینه په بالټي کې اچوله او په هغې به یې لامبل. نو هغه به کله هم نه بوډا کېده او ټول عمر به ځوانه وه.